تپوس وکړه هغه ماته یې ویې زما نه خپله 500 ریال مې دې سړي واخلي. نو لکه خدای شته چې هسې د څه مې درته کوله خبرې اوږدې شوې او الله تل آباد ساته. خو لکه د عبرت قصه ده لکه نن سبا چې کومه ده که نه نو ډېره 2 نمبریانې شروع دي دا خلک. نو داسې ده چې مونږ خواسیم دیکه وخوړه خو تاسو چې کوم دی تاسو احتیاط کوئ ورونو خپل خیال ساتئ او قصه واورئ چې کله مې دا روپۍ ولېږلې سبا شو په سبا شو نو زما غنډېوال راپاڅېد هلکه زما 500 روپۍ ما ویې هلکه خدای ته وګوره او ګوره زما خو لا اوس پر هرمه تازه دي ته پې دا غاړې مالګې را دوړی وایي نه ګویان مې پکې کېنولی وی چې دا ما ته له 500 ریال ګوره ما مسلمانه خیر دی زه به تا له 500 روپۍ تا درکړم خو ته ما ته دومره ناکام وکړه چې وچه ترخه خو مخې ته راشي که زما سره چې ستا نه ټکوه خو ما ورکړه. نو زه داسې وروڼو د عبرت قصه مې درته کوله نن سبا په چا باندې اعتبار مه کوئ اورئ او مونږ خواسیم ستن راله سړی وواله بیا یوه میاشت او بیا هم خدای دې ورسره ښه وکړي دا یې راسره ښه کړي چې دغه ته یې نه یم لېږلی دا بینک ته که بینک ته لېږلی وی نمبر یې را کړی وي چې پلانکي بینک ته راشي نو زه خو تلم چې هلته منیجره دی بینک والا نیومه چې په کټ یې پرې باسرم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ابو سعود الله. وروڼو یو عبرتناکه قصه ده باندې اورو خو لکه دا ویډیو د اخره پورې وګورئ دا به سکپ کوئ نه او چې کوم ځای الله هر ځای آباد ساته. وروڼو یو میاشت مخکې را سره داسې کار شوی چې یو سړي راته رینګ کړی و ما ته یې ویې داسې کار دی یکدم په دې منځ کې رینګ راغی ما ته یې ویې داسې کار دی وایي ستا 2 لاک ریال لا وتي دي او 1 لاک ریال دله زین کمپني درکوي او 1 لاک ریال دله سوه والا کمپني درکوي. یو نمبر یې راکړو ما ته یې ویې داسې کار دی چې ته خپل په دې سیم باندې وګوره دا سیم راوباسه په دې باندې دا وګوره نو که ستا په دې سیم دا نمبر برابر و چې دا روپۍ به تا ته میلاو شي او ګناه نه و چې بس ټیک ته بیا خو ټلیفون مه کوه بیا خو تا ته نه میلاویږي. ما ویل ټیک ته صحیح ده زه به یې وګورم. بیا ما داسې کار وکړو چې موبایل نه مې سیم راوویست چې د موبایل نه مې سیم راوویست او ومې کتو زما هغه نمبر او کوم چې ما ته وویل ما ولیکو نه خو یو شان و بس د خوشحالۍ نه ما یې لکه اوس دا سوچ را سره نشته دا سړی ته اړبئ خو لکه ولته ما باندې لږ ډېرې قرضې هم وي نو ما ویل چې خدای پاکه دا اوس ختمول هم غواړي. د دې کس ته ما وویل چې داسې حساب دی چې دا نمبر خو زما بلکل دا خو زما څنګ تا وویل دغه شان زما په دې موبایل باندې دی په دې سیم بس ما ته یې ویل ستا 2 لاک ریال لا اخېستي دي. ما یې دا به څنګه میلاوه وایي زه یې پوره په طریقه پوهېږم چې ما موبایل پر هوسپیکل کړو چې موبایل مې پر هوسپیکل کړو نه ما ته وایي دا غاړې چې داسې کار دی د موبایل در هوسپیکل بند کړه. ما ور موبایل در هوسپیکل بند کړو زما سره یو انډیوال دی ساده دی لکه داسې غریب غوندې کې ساده غوندې کېدی دا ډز زیات ما د هغه د لاسه خوړل دی نو چې هغه ویې هلکه په قطر کې مې ملګری و او هغه په قطر کې زما هغه انډیوال 3-4 کاله مسافري کړې وه نو ما ته یې ویل په قطر کې ملګری و هغه ملګري ته هم داسې د کمپنۍ نه رینګ شوی او هغه له یې بیا 1.5 ریال ورکړي وو. ما یې هلکه دا خو بیا د موضوع شی ده دې سړي ته ما دا به څنګه وصلو وایي داسې کار دی چې ته به لاړ شې بقالۍ ته ماله به د زین یا د سوا خو کارډونه ماډونه به راکې کارډونه به رالي او کارډونو باندې د پاسه نمبر یي لکه یو خو د سکریپ کولو نمبر یې هغه نه بل نمبر دی او ما ته وایې زه به تا له دې ځای نه 3 درنیسې در کوم د اکاونټ دا نمبر بیا به د اخره کې داسې کار وکړي لکه بیا به ته لاړ شې بینک ته چې بینک ته لاړې نو ته به داسې کار وکړي چې ډایرکټ به لاړ شې یو منیجر پسې منیجر ته به وایې چې ماله د شټېسي او د سوا پیسې راکړه 1 لاک روپۍ د شټېسي به 10 لاک به د سوی ما وی ټیک ده نو زما خوږو وروڼو زه لاړم بقالۍ ته پاکستان کې ورته دوکان وایي دلته ورته بقاله وایي نو چې بقالۍ ته لاړم نو ما داسې کار وکړو چې کارډونه زه ما یې د څو کارډونه د وی د 500 ریالو کارډونه راواله ما یې زه صحیح ده ما یې څه خبره نه ده په 2 لاک ریالو کې 500 روپۍ ټکې هم نه دی چې ما د 500 ریالو کارډونه راوغوښتو سره 50 او سره 100 نو دلته اوس د لپاسنۍ نمبر ووایم اوس ولته ودیم او بل د انډیوال هم دغه کړی یم ودیم لکه خدای شته چې دماغ مې مکمل وځي چې لکه دا سړی خو ته اړبئ خو ما دا سوچ ما یې دا لکه د زما د روپۍ وتښتولې او یا دغه کوو دا خو نه ما سره نمبر دی زه به دا مخکې وړم چې کمپلینټ به کوم زه به دې رانیسم دا راته پته نشته چې لکه اوس دلته هم د 2 نمبرې اقامې باندې سیمان راوځي او خلک چې دی جدا نور خلک ډبئ
یاره ورونو چې کله ما دله 1500 ریالو کارډونه پوره کړو که نه د ما نمبر یې اوس دا غاړې 2 درې راکوي یو 6 نمبر یې راکړې ما دا کارډونه ټول ولېږل د 1500 اوس دی ما ته وایي چې څه کار دی 1500 ریال نور راولېږه شی کارډونه کم دي او 1500 چې دي نو دا د مزین پوره شوې او 100 والا پاتې دي یا الله پاکه اوس داسې سره داسې کار مې وکړو چې لاړم په خپله غانډیوال پسې زما سره 200 ریال په جیب کې پاتې دي خو با پسې بره لاړم ما یې کار دی ملګري چې ماله لږې روپۍ راکړه نو دا سړی اوس کارډونه غواړي او نیمې نمبر یې راکړل دي نیمې پاتې دي اوس دره پوره نمبر یې راکړي نو بیا به انشاءالله ترتیب کوو زما غانډیوال نه ها کړه نو بده که ما ته یې وویل دغه دی وی 1500 به در کوم خو 25000 به راکړې لکه دا خو تا د 2 لک ریال میلاویږي ما بس ټیک شو په قربان یاره چې ما د 2 لک ریال میلاویږي نو ته زما انډیوال یې 25000 پکې تو واله د مور زامنو چې کله ما هغه روپۍ د هغه ما د 1500 ریال لا کړو ما کله ویوړې او هغه مې نور کارډونه 500 راواغوستو دته اوس داسې کار کوم چې له پاسنی نمبر چې کله وویم دی ما ته یو د سکریپټ نه له پاسه سی نمبر یې 14 دی دا دي چې 14 دی او 14 دی خدای دې ما غلطۍ نه نو دته زه دا نمبر یې وویم نو دی ما ته بیا وایي دا کارډ وسپین کړه په دویم پیر دا نورې نمبر یې راکړه زه ورته دا نورې نمبر یې ویم اوس دا نه کوم چې دا کارډ بیا ګورم خو به جیب کې ایږدم یاره چې 1000 روپۍ کارډونه مې دته پوره کړو د ما ته دا غاړې نمبر یې وکړې اوس پوره نمبر یې ووایي ما ته یې ورغه زه تا ته رینګ کوم ما ټیک ته 1000 روپۍ مې کارډونه مې دته پوره کړو یاره د مور زامنو چې کله 1000 روپۍ کارډونه پوره شو لږ ساعت شو سړی رینګ وکړو ما ته یې ویلي داسې کار دی چې ته ماله 300 روپۍ کارډونه نور رالېږي اوس شی اوپن کېږي نه دا 1100 ریال لګي ما ورته ویې ګوره زما غریبوالی دی او لکه داسې نه چې ته زما سره دی اوس دا غړې قرآنونه لکه هسې د عبرت قصه راته کوم چې نن سبا په دې خلکو په قسم په دې مسلماني چې کومه ده نو کمزوري شوي ده لکه دا خلک کمزوري شوي دي دا ایمانونه یې کمزوري دي نو ده ما ته ویې ویلي چې حساب دی چې خیر دی ته ما د 300 ریالو کارډونه راولېږه زه به دا شی د دې ځای نه اوپن کړم او ته به ډایرکټ ځې بینک ته په بینک کې به چې څنګه لاړې وې منیجر چې شو منیجر پسې به لاړ شو نو هلته به وایي چې ما نه داسې کار وکړه چې د HTC او زین 2 لک ریال لکه هغه به تله ډایرکټ ریال نه درکوي ما زه ټیک شو 200 ریال زما سره دي او 100 روپۍ هلته یو بل کس و د هغه نه مې راواخېستې 300 او ګورې په یوه بخاله کې مې کارډونه ختم کړو په یوه بخاله کې مې دوکان کې مې کارډونه ختم کړو نو بیا لاړم بلې وې دا نو د بلې نه چې ما دا کارډونه راواخېستو ده ته ما ولېږل ده ما ته یې زه تا خبره ومه ما ټیک ده چې لږ ساعت وشو ما ته وایي دا سیسټم نه اوپن کېږي تو به داسې کار کوې چې روپۍ به اوس ډېرې نورې رالېږې یاره عجیبه دقه ساعت کې به د مور زامنو دندې ونیو چې یاره ستنې خو راله وواله کاره دته ویم چې هلکه حاجي کو نو ما سره خو یو روپۍ نشته نوره لکه خو دا کېږي نو ډېره ښه ده خو نه کېږي نو بس بیا زما کارډونه ما راواپس کړه ما ته یې ویل زه انشاءالله باندې زه به تا کارډونه ماډونه راواپس کړم او ته انتظار وکړه باندې زه انشاءالله زه به دا روپۍ بل چا له ورکړم ما یې ټیک ده یاره حاجي د مور زامنو بیا را سره هغه سړي داسې کار وکړو بیا به ورته په دې اخره کې ما رینګ کوو نو هغه به زه اکثر د بل یو پښتون سره کمپرن کولم په موبایل نو هغه به اکثر په پښتو یا به ګانې ته موبایل کې خو ټیپ ته نو ما به یې تپوس وکړو نو هغه به وایي چې پښتون نه ما تپوس وکړو نو هغه ما ته یې ویل زما نه په خپله 500 ریال مې دې سړي واخلي نو لکه خدای شته چې هسې د څه مې درته کوله خبرې اوږدې شوې او الله تل آباد ساته او لکه د عبرت قصه ده لکه نن سبا چې کومه ده که نه نو ډېره 2 نمبریانې شروع دي دا خلک نو داسې ده چې مونږ خو هسې دیکه وخوړه خو تاسو چې کوم دی نو تاسو احتیاط کوئ وروڼو خپل خیال ساتئ او قصه واورئ چې کله مې دا روپۍ ولېږلې سبا شو په سبا شو نو زما غنډیوال راپاڅېد هلکه زما 500 روپۍ ما ویې هلکه خدای ته وګوره او ګوره زما خو لا اوس پرهرونه تازه دي او ته پې دا غړې مالګې را دوړی وي نه ګویان مې پکې کېنولی وی چې دا ما ته له 500 ریال ګوره ما مسلمانه خیر دی زه به تا له 500 روپۍ ستا درکړم خو ته ما ته دومره ناکام وکړه چې وچه ترخه خو موږ ته راشي که نه زما سره چې ستا نه ټکوه خو ما ورکړه نو زه داسې وروڼو د عبرت قصه مې درته کوله نن سبا په چا باندې اعتبار مه کوئ اورې او مونږ خو هسې ستن راله سړی وواله بیا یوه میاشت او بیا هم خدای دې ورسره ښه وکړي دا یې راسره ښه کړي چې دغه ته یې نه یم لېږلی دا بینک ته که بینک ته لېږلی وی نمبر یې را کړی وي چې پلانکي بینک ته راشي نو زه خو تلم جو هلته منیجره دی بینک والا نیومه جو ښه په کټې پرې باسرم ښه بې درې غېټه به ولم نو انشاءالله الله تعالی باد ساته او زما د دې ویډیو نه عبرت والی
لکه دا مې داسې ونه کړه خو د عبرت دپاره مې درله ویډیو وکړه تر دې عبرت والی او چې څوک درته رینګ وکړي چې یا ستا روپۍ راخښتې دي یا ښه ده یا ډینګی دی یا پلانکی دی نه وروره نه روپۍ شته او نه توتی شته دا خلک چې کوم دی نو ټوله دغه دوکه چلیږي او ډېر خلک دې خلکو وغربول او په الله مو تل آباد ساته او